د کندهار ښار د لومړي او 14مې ناحیو ترمنځ په فرقه کې د یو وصليدونکي سړک رغنیزې چارې 95 سلنه بشپړې سوي دي. بیا آبادیږي بیرته جانان جانان وطنه. کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي او بنسټیزو پروژو په لړ کې 3 میاشتې مخکې د لومړي او 14مې ناحیو ترمنځ د یو مهم وصليدونکي سړک د اساسي رغولو چارې پیل کړي وې چې اوس مهال یې 95 سلنه کارونه مخته تللي دي. یاد سړک چې 450 متره اوږدوالی او 9.5 متره پلنوالی لري د 18 میلیونه افغانیو په لګښت رغول کیږي او ډیر ژر به ټول کارونه بشپړ سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. د جې تقریبا 6 سانتي سبیس طبقه ده او 60 سانتي بسکورس طبقه ده او 15 سانتي د اسفلټ طبقه ده چې دا به راتلونکي یوه میاشت کې ان شاء الله بشپړ سي. په دې پروژه کې هر ورځ شاوخوا 100 تنه فني او غیر فني کارکوونکي په کار کولو بوخت دي. دغه د فرقې سړک جوړیږي نو موږ د لیاخته یو بالا شکر الحمدلله خپل لار نه پکا پیدا کوو. دغه سړک چې د فرقې یا زاړه پلي اردو له منځه څخه تیریږي د فیرو سالون مخته سړک د میرویس روغتون له سړک سره نښلوي. د سیمو اوسیدونکو د دغه پرمختیایي ګام هرکلی کړی. کندهار ښاروالي په دې وروستیو کې پراخې سترې او حیاتي پروژې پیل کړي دي چې د کندهار ښار د پرمختګ، ښاري نظم او اساسي زیربناو د پیاوړتیا لامل ګرځي. آبادیږي بیرته جانان جانان وطنه.